بده مرغه تېره ورځ د بغلان ولایت په یو شمېر سیمو کې د سختو اورښتونو له امله سیلابونه راوتلي چې په پایله کې لسګونه استوګنیز کورونه ویجاړ شوي، پراخو کرنیزو ځمکو او فصلونو ته زیانونه اوښتي دي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د دوشي ولسوالۍ په کیلګي سیمه کې 10 کورونه او د ډنډغوري سیمې د خواجه الوان په کلي کې 20 کورونه د سیلابونو له امله ویجاړ شوي او همدارنګه لسګونه جریبه کرنیزه ځمکه او کرنیز حاصلات زیانمن شوي دي. د بغلان ولایت والي الحاج مولوي عبدالله مختار په ځانګړي هدایت د زیانونو د سروې چارې پیل شوي چې له سروې وروسته به د زیانمنو کورنیو سره د اړتیا پر بنسټ لازمې مرستې ترسره شي. دا ځکه دی وګوره دا 3 واره کې را سیل ور باندې راځي شي نسته د دې خو کرو دی خو وړي ولا خاصو مور رخ څوک نه اوري مور رخ دی الله پاک واوري دا حکومت ور سره سامکاري وکړي سامونه مهرباني به کني مور بدغه حال نو الحال دا وبر ټول هر کار دغه سیال دی په موږ باندې دا د قانون هیڅ په سلاو جری په زراو جری په مزکه لاندې کړی دی دغه شاته زموږ کور دی دغه دیوالونه مات چپکیږي به دا سبا بل سبا دم چپکیږي نو دې خواته همسایګان کورو کم وبه دغه ولاړې دي اخوا د کانال کوچنی جوړ کړی دولت څنګه دغه هیله لرو چې دا کانال یو څه غټ جوړ کړي چې وبه د پخوا پر کانال باندې برته سپري سي نو دلته اوس دغه زموږ فصل دی یو 10 ورځې بعد فصل رسېدی اوس هغه د ټول یو سره خراب کړي لوبیا دغسې پخته دغسې هر شی بس دغسې ما از دولت نهادهای کمکی بین الملل میخوایم که قید یقین ما کمک د یقین ما فعلا در صفر در بیخی حال بیخی در صفر شد. هر در یقین ما در فی جریب زمین از 20,000 بالا مصارف کرده بود و از هر در یقین ما کم حداقل کم از 100 سیر گرفته تا 150 سیر حاصلات برداشت میکرد از گندم و یک گریب فلک ما حداقل از 40,000 گرفته تا 70,000 روپیه ما حاصل پیش میگرفتیم. دیاقین دیگه صفر از کل چیزایش برده. پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره